نه د سهار وخت پیژنو نه د ماښام وخت پیژنو. هغه د بادشاہ چرګانی بادشاہ چرګان ساتلیو نو هغې به د شپې په 2 بجې بانګ وي نو وینځه به لاړه بادشاہ به را پاسولو چې تهجد وخت یو ورځ هغه چرګانو چرته 12 بجې بانګ ویلی دی نو وینځه لاړه بادشاہ را پاسولو چې صاحب وخت دی اب بادشاہ چې کتلی دا خو وخت لا ډیر دی نو بادشاہ ورته قتل کردن لازم است اوینځه ته ستا قتلول لازم دي ځکه چې د 12 بجې زرا پاسول اوینځه ډیره پریشانه شو چې اوس بادشاہ حکم وکړو چې ستا قتلول لازم دي نو دا خو به ما وجني نو زیب النساء نامه و یو خزا نننی اخبار کې وګورئ دا نرخزیان خزه وې دا زمون خزه نرخزیان دي بل په شرمونو خو شرمېږي خو خزو ته وایي چې کروجي نسی په روجه کې دا په شونډه چې سرخی لګي دې سره روجه ماتيږي ګوره په خبره پوهېږي شرمېدلی خو یې او که خیر نور با شرمېږي ابل ورځ را یو په مخ راغی وایي چې ډېر ځان پټ را پټ کو او زه په نیغ ورغلم او تلنده ورپسې وه دا بورکای چې بار نیولې وه نو اوږده نوکاني او تک یې سره کړي د ما نه تپوس هم کړی یو ځلې چې مولانا صاحب دا نوکونو پالش شکر دی زمونږ کور والا خو یې نه کوي خو ګناه شته که نه نو هسې وایم شرمېدلي خو یو مونږه خو دا په شونډو باندې سرخي روجهدارې ښځې دپاره دا اجزا لري او دا بیا دننه چې تېرېږي دې سره روجه ماته شي دا په نوکونو پالش سره کومه ښځه که مونځ کوي دې پالش سره اودس نه کېږي چې اودس ونه شو مونځ نه کېږي غسل نه وځي ټول عمر به دا ښځه په غسل نو عرض مې دا و څه خبره مې کوله اوینځه لاړه زیب النساء ته زیب النساء هم ښځه ده اوینځې ورته غرقه شو وی ولې بادچرګانو غلط ټیم بانګ ویلی دی چې بادشاہ مې را پاسولو هغه وی قتل کردن لازم است اوس خو به ما سبا وجني زیب النساء ورته غم مه کوه سبا له زیب النساء راغو بادشاہ ته وکالت کوي د 302 کیسونو وکالت به کولو ورته تاسو ویلي دي دی وینځه ته وې دې زه به وخت پاسوله مال چې قتل کردن لازم است نزیب النساء ورته وایي چې بادشاہ قتل کردن لازم است مرغ به هنگام را قتل کردن لازم است مرغ به هنگام را ای پری پہ کرچی داند وقت صبح و شام را قتلول خو د دې چرګانو په کار دي چې د بادشاہ ټولې غوړې زیړې خلاصې کړي او تر اوسه د سبا او د ماښام وخت نه پېژني دا وینځه غریبه د سبا او د ماښام په وخت څه پوهېږي خو چرګ بانګ وی وراله او تېرا پاسو بادشاہ والله ټیک وی راډر وکړو دا ټول چرګان لال نن د ماښام په ټیم کې تاسو مولا ته کنځلې کوئ چې بیغه دې غرقه شه مرای دې اوچه شه بانګ نه وی غرق دې کو وخت شوی دی نو مرای ستا ولې نه غوسېږي چې د دنیا غوړ زیړ دی وواله او تر اوسه تا ماښام ټیم نه دی پېژندلی که ته ماښام ټیم وپېژنې ستا مولا ته حاجت څه دی خو ټیم به شوی ورته به وګورې روجه به ماته کړي که بانګ ویو که نه که مولا بانګ نه وي ته به تر ماسخوتن نه ناستې روجه به نه ماتې ته سټه دي ویزه ته داسې لکیر کا فقیر اوس مولا به بانګ نه وي سهار نو ته به تر غرمې روټۍ خورې زه اوس مولا یعنی مولا اوده پاتې شو حاجي مولا اوده پاتې شو بانګ نه کېږي نو چې ته به نور راوخېږي مولا به بانګ نه وي نو ته به روټۍ خورې یا مولا نشتا یا اچانک پہ سچلو شو او په جماعت کې بانګ نه وي نو تا به شربت مخې ته ایښی مولا به بانګ نه وي ته به روژه نه ماتې د دې وجې نه اوقات څنګه چې مونځ فرض دی
داسې د مونځ وخت پیژندل فرض دی. څنګه چې روژه فرض ده داسې د روژې وخت پیژندل فرض دی. وخت به دې پیژندلی چې ټیم وشو بس روژه به ماته کې، خو تاسو ټیم نه دی پیژندلی نو بانک ته انتظار کوئ. اسې نه چې د ملا د پیازه زامن ځان نه جوړه کړي دغه د بانک نه دی ویلی ما وخت پیژندلی دی. تاسو په وخت څه پوهېږئ؟ تاسو وخت پیژنئ؟ تاسو وخت نه پیژنئ، مونځ نه پیژنئ، ملا نه په جومات کې به غټ غټ سنډاګان ولاړ یئ، یو در کې داسې نه چې مخکې شي او مخکې مونځ وکړي. یو در کې داسې مړی پروت دی یو نشته چې جنازه یې مخکې وکړي. ښځه او سړی نکاح تړل دي ملا نشته، یو در کې داسې نشته چې ایجاب او قبول وکړي. نو تاسو اوقات نه پیژنئ، بانک ته به ګورئ خامخا. دا هغه خلقو دپاره دی چې چا وخت پیژندلی. نو ما ته د حکومت نه خو ګیله ځکه نشته چې د حکومت هر کار دغسې دی. ګیله راته د هغه خلقو نه ده چې خم خلق یو طرف ته خو د کارغه غوندې مخوکې سنډي او بل طرف ته غلم خوري. دا هغه خلقو نه ګیله ده چې حکومت اعلان نه دی کړی مونږ روژه څنګه ونیسو. نو پرون حکومت چې کوم اعلان د بجټ متعلق کړی دی نو تاسو ټولو ته د مبارکي او خدای پاک دې ورسره تاسو ټول بختور کی. بجلی 10% ګرانه، سوئی گیس 10% ګران، पेट्रोल 10% ګران، ملازمانو لای پسترګو کې خاور ورواچولې 100 روپے تنخواه ولا زیاته کړه. بل طرف ته په بجلی نو ملازمان نن خوشحال دي چې تنخواه می زیاته شو، تنخواه می زیاته شو، تنخواه دې زیاته نشو، کور دې وران شو. هغه 80 روپے ستا پلار بنشي پورا کوله پرشکو کې، په لارو کې، په بسونو کې، په ریل کې. تاسو خیال راغی نو ډېر خدا خدای دې دا تاسو ته مبارک کی. مونږ ته هیڅ فرق نه پریوزي کچا د نه روزه نیولې و او کچا د چهارشنبې نیولې و. خیال راغی تاسو پوهېږئ او کارم پوهېږئ. بیا مو مبارک شه، بیا مو مبارک شه. انشاءالله هر ورځ به در کې نوي نوي غشي نه نوځي. هر ورځ یو زخم بسټي هغه بلا جوړ نه چې بل غشه سوره بدر کې جوړ شي، بل سوره بدر کې جوړ نه چې بل سوره بدر کې جوړ شي. یعنی یو طرف ته په ما خوده بجلی ګران شي، یو طرف ته په ما خوده سوی ګیس ګران شي، دریل کرای دی را باندې ګران شي. ځکه چې غریب خلک پریل کې سفر کوي، مالدار خو په جازونو کې ځي. یو طرف ته خو دې په ما دا ګران شي، بل طرف ته سرمایه‌دارو ته دی چې کوم مراعات ورکړي. دغه وزیرانو ګورئ د 5 لک روپو موټرې ورته راوښتي، هونډا اکارټ موټرې دیله. کار یې څه دی، روزګار یې څه دی، د ملک له فایده څه ده، د قوم له فایده څه ده، هغه وګورئ. بیا بنگلې، بیا داغي د بنگلو خرچونه، داغي بجلی، داغي بیلونه، داغي ټیا ډیا، دا دومره عظیم بوج ستا د لاسه په دې قوم. نو بیا هم پایا کې نه پرېږدې چې چېرته د بجلی پکي ته کېنني، د پکي بجلی دې پې ګرانه کړه. بیا دې پې را مقرر کړي میرګندان دي چې په غلطۍ کې چېرته 1000 روپۍ بل راشي او وایي جی ما خو بجلی نه ده بله کړې 1000 روپۍ بل، وایي بل داخل که بیا جګړه کوه. دا قوم دی په رنگ رنگ کې الله رانیولی دی. زما عزیزانو خدای ته رجوع شئ، خدای ته رجوع شئ، خدای ته وجاړئ، خدای ته سجدې ولګوئ، اله بخلاصېږئ. کینی زما دې په خدای قسمی پرون یو ښځه راغلې وه، ما ته وی مولانا صاحب بیګارو جمم په نهره نیولې، لور وه ورسره وړه غوندې. ویل والله که مې دې لورم بیګا څه خوړلي. سړه اوچه روټۍ په لاس کې واغه پړه،
نو عزیزانو تاسو ما ته وایي چې اوسېږي چرته ول پلاني ځای کې، نو پلاني ځای کې لکپتیان کروڑپتیان اوسېږي، د دنیا د معاشونو مالکان اوسېږي، مالغي ولغیم والله که تپوسم کوي. نو دا یاد لرئ چې دغه روجې به زمون کپري چی کپري، دا روجې به ستاسو وینې سکي او دغه روجو به په دې مرای کې درته زولنې اچولي وي او جهنم ته به روان کړي چې ستا په خوا کې یو غریب نهاره روجه نیولې وه، شپه هم نهاره تېره کړې وه، ورځ هم نهاره وه، او تا په کور کې نری غوښې پخېدې، بیا د ناغې په ورځ ستا په کور کې چرګان پخېده او غریب در پورې نهاره روجه نیولې وه. زما دې په خدای قسمی چې دغه روجې به مونږ دپاره وبال جانی او دغه روجو به د مرۍ نه نیولي جهنم کې به مړ. تاسو خیال څه دی؟ هر یو شي کې یو فلسفه د خدای دا ټول کائنات چې دی دا بې غرضه نه دی جوړ، د دې ټول یو غرض دی. د روجې غرض ته دی، د روجې غرض دا دی چې ته وږی شي او د بل د لوږې احساس در سره پیدا شي، چې ته وږی شي. اوس تاسو وګورئ دې تندې ته یا لوږې ته، نو چې ته وږی شي نو سبا چې ستا مخکې څوک سړی راشي او درته وایي چې جی وږی یم، نو تا سره به فکر راشي چې واقعي لوږه ډېر خراب شی دی. هغه ورځ چې ما روجه نیولې وه او زه وږی وم نو ډېر لوی تکلیف راته داسې به ده تمي، نو سره هم به پرې وکړي. تږی شي نو د بل د تندې احساس به در سره پیدا شي. خدای ته څه فایده کېږي چې خلق ټول د لوږې او د تندې مړه کوي، خو دې کې راز دا دی چې ته وږی شي او د بل د لوږې احساس در سره پیدا شي، یا ته تږی شي او د بل د تندې احساس در سره پیدا شي. نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې د ماښامي ټیم کې تاسو وګورئ، بعضې جوماتونو کې غریب سړی لوټه غوندې کې چېرته اوبه پیدا کړي یا شربت پیدا کړي. جومات کې تاسو منځو کې او کور ته ځان رسوئ سکواشونو ته یا خخ شربتونو ته یا چارونو ته، یا دا تصورم در سره چری کېږي چې دا غریب دی لوټه کې خدای چې ګوړه چولې دا که چېرته چا وله واوره راوړې دا او که نه جي، یا د کوره وله ته یو کټوری شربت راوړې او تم ور سره کېنې او هغه سره روژه مات، دا فکر هم چا سره شته. او ماښام دی عزیزانو روژه ماتې دی او الله که څه را سره شته، هر یو سړی لکۍ سنډي او جومات نه بار ځي. نو دې وجې نه په ارام کښېنئ په دغه روجو موجو خدای راستي که نه جنت ته مونږ ځو او نه چې دی جنتونه شته، یا د شپې ختم کې ولاړ یې یا پیزانو پسې نو ړومبی شپه چې دی ونښلئ او په دویمه شپه چې ګوري بیا 3 صفه نه یو صف ولاړ. ولې هلکه بېګا خو جومات کې نه وې و یاره دا اوږدې تراویح وې والله که ورته ټینګېدی شو. ښه ده نو قیامت په ورځ به خدای زه الله به وایي زه ستا بخنو ته هم نشم ټینګېدی، ته چې زما قرآن ته 1 ګنټه په 24 ګنټو کې نشوې ودرېدی، نن ستا بخنو ته هم زه اوزګار یم. هغه جومات لټوئ چې چېرته انجن مولایي او په 10 منټو کې هر څه خلاصوي. دې مونځ نه څه فایده شوه، دې تراوو نه څه فایده شوه. نو زما عزیزانو ښه په غور ورته سوچ وکئ چې دا روجې یا دا منځونه دا ټوکې نه دي، دا ټول څیزونه یو خاص غرض لري، خاص سر لري، خاص فلسفه لري. اب بیا خبره ده چې ته په کوم ملک کې اوسېږي، دې ملک کې هر څه شرمېدلي دي، منځونه هم پکې رواجي او نمایش او د دکھاوي منځونه دي. رمضان المبارک کی خاطر دغه واورې به ډېرې ملاویږي او رمضان المبارک احترام د هوټلونه به بند دي. رمضان المبارک کې هوټلې بند دي، مریم بند دی،
नतगलैम बंदा एप्टाबातम बंद है। हाँ जी, मरी के साल दे नतगलाई के साल दे राशि दलता दे होटलों की गरमाया बजाऊ गोरी बार मोटरे वाला दलते मजिस्ट्रेटान मुकर्रर करी दी दा गुंडारी अगर अगर जी से बना वक्त से नहीं 3 बच्चा 6 फुट की मैच पे लदन न सब्जी नहीं 3 बच्चा 6 फुट की मैच पे लदन न द जान और द ग्रीन होटल रोजा खारों वाली 3 बटा 6 फुट की मैच पे लदन न के सरमायादार और गट संडाल खुनिजदे नस्ता पुलिस वर्जी और नस्ता मजिस्ट्रेट वर्जी दा मोरमड़ी प्लारमड़ी रेड़ो वाला ख्वारान गरीबान दुकानदारान दग पसेराश 3 बटा 6 फुट के द रमजान 3 बटा 6 फुट के और सड़े दनना का हो कद सब्जी मार्केट लोय लोय आरतियान दे दनना कचे द चा दलासा दौर वले रवानी दी द फ्रूट मंडई लोय लोय आरतियान चाच यो पेरा द निम्बुआनो द ट्रक के यो पेरा के 3 लाख रुपए गठी का अगीदम दननकड़ा ब्यास्ता 3 बटा 6 फुट चेदा माता बसरो चिशम कबूल दा हो कचरे सरमायादार मालदार रईस अगर जुर्म कई अगर द पारा द मुल्क पर कानून के एच दफा निश्ता और गरीब द पारा द मुल्क पर कानून के दफादा रोजा खोड़ा गला दफादा दा गरीब मजदूर द सरकुनो दे रोजाओ खोड़ा और द बंगलो दे संडागान रोजाओ खोड़ा तासो पैमाने हुए तासो प्रेदा दाद सीएडी डेरी चे वाला वर्जी चाला दादे पर सूरत बरात पर कुरान लास की दी और दुई दे द खुदा पर जात कसम उखरी चे द बंगलो खलक रोजा उखरी अगीला सुमर सजा और कोल पकार दी और चे द बाजार और द सड़क मजदूर रोजा उखरी अगला सुमर सजा और कोल पकार दी नुकम्मल की चे द इंसाफ जनाजा होती हुई कम्मल की चे इंसाफ नहीं कम्मल की चे इंसाफ दाई चे कचा तना दे इंसाफ पलास के दरकड़ा नखपल खर और दबलास बराबर की तू नालक दे हम पदा से मन से फायशा चे दा हक है तब बातिल वर्ता गुजर की कम्मल की चे दे इंसाफ जनाजा होती हुई अगर मल्क बादे बदरियाबू ना होती नंस्तामल के लोड शेडिंग वाले दे दरियाबू ना दर बांधी उच चिप उमर की चरेदा खाते नवे शेवे नन दर बांधे आसमान उच दे जुमका दर बांधे उचदा दरियाबू ना दर बांधे उचती दागा उरज इंतजार कई ची दस्कलो उब दर बांधे उची ची और दा मुल्क बा पतासु करबला जुड़ीगी बच्ची बम तड़पियावीगी यो गुटू बदरता न मिलाई कदे खपलो करतुतुनु ना और खपलो अमलुनु न बाज रा नगलई द खपल शैतानत न बाज रा नगलई नु द आसमान रूख दरता खनदे तूफानी नूह हम दरता जोड़ोले शी और तूफानी लूतम दरता जोड़ोले शी सरद जमकिम आसमान तम उचतोले शी और पुटा कोले मुमशी आओ तूफान दर बांधे रावस्तल और द बचा कचा सरम तबा कोले जबाजिदान अर्ज में दाओ चावल खो अर्शिता द इंसाफ पर नजर गोरे अर्शिता द इंसाफ पर नजर पदे रोजा के ता उगो रही था सुबाजी सड़ी जान न बदमाश गया होंगे जोड़ खड़े गरीब सड़े बरौनी सी 2 सपेड़े बे हुए दा गरीब सड़े 10 सपेड़े हुआ फकद दे बदल के मोतबरम यो सपेड़ा वहले शिकरे कजान न उचत सड़ी तम यो सपेड़ा और कोले शे नो खैर दे कदा गरीब दे 10 सपेड़े हुआ लो और का गरीब चिचान दे स्तरग नसवजी आदे बे गुनाह वालो और चिचान दे स्तरग स्वजी काफिरन वगत सजदे लगे दादे रोजा
دا دی منزونه دی، دا دی بزرگی دا دی خسڑی تو. وی تواضع ز گردن فرازان کوست، تواضع ز گردن فرازان کوست، گداگر تواضع کنن خوی اوست. وی غریب سڑے کہ غریبی خبری کئی داغه خو کارم داده، غریب سړی خو غټه خبرې کولې نشي. کمال داده چې عمل د امیر سړی سرمایدار سړی عاجزي خبرې وکي، دا کمال. لوی سړی چې کوم غټه خبرې کولې شي او غټه پریدي او عاجزي خبرې وکي، دا کمال دی. غریب سړی که غریب خبرې کوي دا خو خویم داده او کارم داده. نو زما عزیزانو دعا کوي چې یا الله زمونږ د نفس اصلاح وکا، مونږ ته هدایت د نیکۍ وکا، او د اسمان رخ را ته خکا. خدای په اسمان کې زمونږ د خیر فیصله وکا. دا ټول فیصله چې کومې په ځمکه حاوی کیږي دا په اسمانونو کې کیږي. دا دعا وکړئ چې خدای زمونږ د خیر فیصله وکړي په دې ملک. تاسو وګورئ نن روزه ده، د روزه آغاز سردار کونین صلی الله علیه وسلم ته شوه. دین وړاندې امتونو باندې روزه فرض وي، دین وړاندې قومونو بم روزه نیوي، د هر چا خپل خپل شان. عزیزانو په دې روزه کې ډېر فکر کوي چې جبم غلط او نه خوځي، غیبت نه کوي. غیبت دې ته وایي چې یو سړی کې یو بدکار وی او ته په شیشه وې، دې ته غیبت وایي. دا د زنا نم زیاته ګناه ده. یو سړی کې یو ګناه شته او ته په شیشه وې، دا د زنا نم سخته ګناه ده. یو سړی کې یو غلطی نشته او ته په شیشه وې، دا بهتان ده. بهتان دا غینم پس لس چنده اوچته ګناه. نو پروژه کې غیبت کول بلا مسله دادا چې پروژه کې نه اسی غیبت کول دسی ګناه ده لکه مړ رور چې در تپروتی او داغه غوخه خوري لګیا ہے. مړ رور در تپروت ته او داغه غوخه خوري لګیا ہے. دا د بل سړی د پشي شابت ویلو ګناه. نو دې ټولو نه اجتناب وکړي، ځان ته وساتئ. دعا کوي چې خدایا خو ته مخکوا بدو نه محفوظ وساته. دا اندن او جوان طبقه چې کم د خدای د قهر شکار ده، په دې ملک د خدای د قهر شکار ده. خزه او نر د خدای د قهر شکار دي. خدای ته ورته آسمانی اسباب جوړ کې